سلامونه او وخت مو پخیر په مرادم د کندوز راډیو د ساعت مهم او وروستي خبرونو ته نن یک شنبه د لیندۍ 23مه نیټه ده چې د 2015 کال د دسمبر له 14 نیټې سره سمون لري. روانه خبري غړي د ارتضا عبدالجلیل سات وړاندې کوم. خو په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکي. په کندوز کې د 30 میلیون افغانیو په لګښت د تجارتي مارکیټ د جوړولو کار پیل شو. نورالحق انور وایي د دولت ټول لګښتونه اوس له داخلي عوایدو تمویلیږي. د افغانستان او آذربایجان ترمنځ د کلتوري او سیاحتي همکاریو پر پراختیا خبرې شوي. او ایران د افغان کډوالو لپاره د نړیوالو مرستو پر کمښت نیوکه وکړه. اوس هم بشپړ خبرونه. په کندوز کې د 30 میلیون افغانیو په لګښت د تجارتي مارکیټ د جوړولو کار پیل شو. د کندوز ښاروالۍ له لوري د کندوز ولایت د خوجه مشهد په سیمه کې د څه باندې 30 میلیون افغانیو په ارزښت د یو تجارتي هستوګنیز مارکیټ د جوړولو پروژه رسما پیل شوه. د کندوز ښاروال قاري ګلنبي انس وایي دغه مارکیټ به د 11 بسپې ځمکې پر مساحت په معیاري ډول او په 15 پوړ کې جوړ شي. نوموړي زیاته کړه چې په دغه ودانۍ کې ټول اړینې اسانتیاوې به په پام کې ونیول شي او د بشپړېدو وروسته به د ښاریانو ته مناسب تجارتي او رفاهي زمینه برابره کړي. نورالحق انور وایي د دولت ټول لګښتونه اوس له داخلي عوایدو تمویلیږي. د چارو ادارې مشر نورالحق انور ویلي چې واک ته د اسلامي امارت له رسیدو وروسته د بیت المال او ملي شتمنیو بهر ته لیږد درول شوی او ټول دولتي لګښتونه له داخلي عوایدو تمویلیږي. نورالحق انور په خپله ایکس پاڼه په یوې تبصره کې لیکلي چې د اسلامي امارت تر واکمنېدو مخکې د دولت د معاشونو تر 70 سلنه ډیر بار د بهرنیو لورو پر غاړه و او د دې په وینا اوس مهال ټول عادي او انکشافي لګښتونه له داخلي عوایدو څخه تمویلیږي. نوموړي همداراز ویلي د بیت المال کارونه یوازې اړوندو او مناسبو مواردو ته محدود شوي او د افراطي لګښتونو مخه نیول شوې ده. هغه زیاته کړې چې په حکومتي او ولسي کچه د بې ځایه لګښتونو د کمولو او د اعتدال او سادګۍ د فرهنګ د پیاوړتیا هڅې روانې دي. د افغانستان او آذربایجان ترمنځ د کلتوري او سیاحتي همکاریو پر پراختیا خبرې شوي. د اطلاعات او کلتور وزارت ویلي چې په کابل کې د آذربایجان سفیر الهام محمدوف د دې وزارت د ګرځندوی مالی او اداري چارو له مرستیال مولوي قدرت الله جمال سره د دواړو هیوادونو د کلتوري او سیاحتي اړیکو د پیاوړتیا په اړه کتلي دي. د آذربایجان سفیر ویلي هیواد له افغانستان سره د سیاسي اقتصادي او کلتوري اړیکو پر پراختیا ته لیواله دی او افغانستان یو امن هیواد چې سیلانیان کولی شي په ډاډه زړه ورشي. د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي سیاحتي او فرهنګي همکاریو د پراختیا پر اهمیت ټینګار کړی دی. او وروستۍ خبر دا چې ایران د افغان کډوالو لپاره د نړیوالو مرستو پر کمښت نیوکه وکړه. په ملګرو ملتونو کې د ایران دایمي استازی له افغان کډوالو سره د نړیوالو مرستو په برخه کې د پام وړ کمښت په اړه نیوکه کړې او ویلي دي چې تهران له سختو بندیزونو سره له کلونو راهیسې د میلیونونو افغان وګړو کوربهتوب کړی خو نړیوالې ټولنې په دې برخه کې خپلې لږ ژمنې نه دي پوره کړي. د ایراني رسنیو د راپور له مخې امیر سید ایرواني د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان په اړه ویلي چې د 2016 کال لپاره نړیواله مالی مرسته تر 80% راکمه شوې ده. ایرواني ټینګار کړی چې ایران د نړیوالو اصولو په چوکاټ کې د بې اسناد افغان ستنول ترسره کړي او خبرداری ورکړی چې له عادلانه نړیوال ملاتړ پرته ایران نشي کولی د میلیونونو افغان کډوالو د میلمه پالنې بار یوازې پر اوږه واخلي. دا د دې مهال مهم او وروستي خبرونه. تر بیا ښه وختونه لوی الله ومل شه.